رحمان خدای دی چې د دې قران ښوونه کړې ده. هغه انسان پیدا کړ او دته غږېدل ورزده کړل. لمر او سپوږمۍ د یو حساب پابند دي. او ستوري او بوټي او ونه ټول سجده کوونکي دي. اسماني او چت کړه او د عدالت تله کې خودله. د دې غوښتنه دا ده چې تاسو د عدالت په تله کې خلل ما چوي. په انصاف سره سم صحیح ټول کړی او په ترازو کې ډنډي مو وهي. او الله زمکه د ټول مخلوقات لپاره وغوړوله. په هغه کې هر راز زیاتې خوندوري میوې دي. د خرما ونې دي چې میوې پر پوخونو کې نغښتې دي. راز راز غلی دي چې په هغو کې واخه هم وي او دانې هم. او هم د ریحان بوټي شته چې ډیر ښه بوی لري. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسو به د خپل پروردګار کوم نعمتونه دروغ وګڼئ؟ انسان لکه ودوړي غوندې کړنګي دونکي وچه ورستي شوی خټه څخه پیدا کړ او پیری د اور له شغلې څخه پیدا کړ. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسو به د خپل پروردګار د قدرت کوم عجایب دروغ جن کړئ؟ دواړه ختیځونه او دواړه لویدیځونه د ټولو مالک او پروردګار هغه دی. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسو به د خپل رب کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ دوه سمندرونه خوش کړل چې سره یو ځای شي. بیا هم د هغو ترمنځ یو پرده حایله ده چې هغوی ترنه تجاوز نه کوي. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسو به د خپل پروردګار د قدرت کومي نښانې دروغ جنې کړئ؟ له دغه سمندرونو څخه ملغلرې او مرجانونه راوځي. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسو به د خپل پروردګار د قدرت کوم کمالونه دروغ جن کړئ؟ او دا بیړۍ د همغه دي چې په سمندر کې د دنګو غرونو په څیر لوړې پورته شوې دي. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسو به د خپل پروردګار کومي لوريانې دروغ جنې کړئ؟ هر څه چې پر دغه ځمکه باندې دي فنا کیدونکي دي. او یوازې ستا پروردګار چې د جلال او درناوي خاوند دی پاتې کیدونکی دی. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسو به د خپل پروردګار کوم کمالات دروغ جن کړئ؟ په ځمکه او اسمانونو کې چې هر څوک دی ټول خپل اړتیاوې له همغه نه غواړي. هر شی به هغه په نوي شان کې دی. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسو به د خپل پروردګار کوم غوړه صفاتونه دروغ وګڼئ؟ ای د ځمکې پیټو، د انسانانو او پیریانو ټبرونو، ډیر ژر به تاسو د کړو په حساب لاس پورې کړو. بیا به وګورو چې تاسو د خپل پروردګار کومي لوريانې دروغ ګڼئ. ای د پیریانو او انسانانو ډلې، که تاسو د ځمکې او اسمانونو له سرحدونو څخه په وتلو تښتېدلی شئ، نو وتښتئ، خو نشئ تښتېدلی. د دې لپاره ډیر قدرت پکار دی. تاسو به د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ که د تېښتې هڅه وکړئ نو پر تاسو به د اور شغلې او لوګي خوشی کړئ شي چې تاسو د هغو مقابله ونه کړئ شي. ای پیریانو او انسانانو، تاسو به د خپل پروردګار د کوم قدرتونو انکار وکړئ؟ نو څه به جوړ شي په هغه وخت کې کله چې اسمان وچوي او د سرې څرمنې غوندې سور شي؟ ای پیریانو او انسانانو، په هغه وخت کې به تاسو د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ په هغه ورځ کې به کوم انسان او کوم پیرینه د هغه د ګناه د پوښتلو اړتیا نه وي. نو به کتل شي چې تاسو دواړه ډلې د خپل پروردګار له کوم لوريانو څخه انکار کوي. مجرمان به هلته له خپل تیرونه وپیژندل شي او هغوی به د وچولي لويختو او پخونه پرانیولو راخ کودل شي. په هغه وخت کې به تاسو د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ په هغه وخت کې به ویل شي دا همغه دوزخ دی چې مجرمانو دروغ وګڼه. د همغه دوزخ او خټېدلو او بو ترمنځ به هغوی راوړیدونکي وي. نو بیا به تاسو د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ او د هغه چا لپاره چې د خپل پروردګار حضور ته وړاندې کېدون ویره لري دوه باغونه دي. تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ؟ لشنو خیرات څنګه مال تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ؟
په دواړو باغونو کې دوه چینې بهیدونکي تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ په دواړو باغونو کې د هرې میوې ډولونه د خپل پروردګار کوم انعامونه به تاسو دروغ وګڼئ جنتیان به پر داسې فرشونو باندې تکیه کوونکي ناست وي چې د هغو اثرونه به د پرړو ورېښم وي او د باغونو څانګې به د میوو له زوره ښکته راکږي شوي وي د خپل پروردګار کوم انعامونه به تاسو دروغ وګڼئ د دغو نعمتونو په منځ کې به د حیادارو سترګو خاوندانې ښځې وي چې له دغو جنتیانو مخکې به هغوی کوم انسان یا پیری نه وي مسح کړي د خپل پروردګار کوم نعمتونه به تاسو دروغ وګڼئ داسې ښکلي لکه یاقوت او مرجان د خپل پروردګار کوم نعمتونه به تاسو دروغ وګڼئ د نیکی بدله له نیکی پرته بل څه کېدای شي نو ای پیریانو او انسانانو د خپل پروردګار له کوم غوره صفاتونو څخه به تاسو منکر شئ او پر هغو دو باغونو برسیره به دوه باغونه نور وي تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ ګڼ سمسور او ښېراز باغونه تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ په دواړو باغونو کې دوه چینې د فوارو په شان خوټېدونکي تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ په هغو کې پریمانه میوې او خرما او انار تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ د دغو نعمتونو په منځ کې د ښه سیرت خاوندانې ښکلې میرمنې تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ په خیمو کې ډېره شوې حورې تاسو به د خپل پروردګار کوم نعمتونه دروغ وګڼئ له دغو جنتیانو څخه مخکې به هیڅ کله کوم انسان یا پیری هغوی نه وي مسح کړي تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ هغوی به پر جنتی شنو غالیو او نفیسو نادرو فرشونو باندې تکیه وهلي ناست وي تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ ډیر برکت درلودونکی دی ستاسو جلال او درناوی خاوند پروردګار نوم